آیا په اسلام کې موږ او تاسو ته د تراویح ثبوت شته او که نه شته؟ او د دغه تراویح ثبوت شته خو څومره تراویح؟ 8 رکعاته، 12 رکعاته یا 6 رکعاته د نبي علیه صلات وسلام مبارک نه ثابت دي. د نبي علیه صلات وسلام مبارک نه د تراویحو ثبوت شته. حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک فرمای چې نبی علیه صلات وسلام مبارک مسجد ته راوتلو او نبی علیه صلات وسلام مبارک منځ وکړلو او د هغه په اقتدا کې صحابه کرام ورپسې وروسته ودرېدل. بیا په دویمه ورځ باندې نبی علیه صلات وسلام مبارک راووتلو خو د هغه په اقتدا کې د نبی علیه صلات مبارک په اقتدا کې صحابه زیات شول. بیا په دریمه ورځ باندې صحابه راجمع شول خو نبی علیه صلات وسلام مبارک راونوتلو، را بهر نه شولو. کله چې سحر شو نبی علیه صلات وسلام مبارک راووتلو او صحابو ته وفرمایل چې ما بېګا وکتل چې تاسو راجمع شوي وې خو لیکن زه په دا خوف او په یره باندې راونوتم چې هسې نه چې دغه مونځ په تاسو باندې فرض شي. او عایشه مبارکه فرمایي چې دا د رمضان میاشت وه. ګران کتونکو، یعنی نبی علیه صلات وسلام مبارک نه د تراویحو ثبوت په دغه حدیث کې موږ تاسو ته معلوم شو. لکه څرنګه بل د مسلم شریف حدیث مبارک دی، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې کوم یو انسان په نیت ته ثواب باندې سره د ایمانه په میاشت رمضان کې قیام وکړي، الله جل شانه به دغه انسان مخکینی ګناهونه معاف کړي. ګران کتونکو، په دغه احادیثو کې موږ تاسو ته دا خبره ثابت شوله چې نبی علیه صلات وسلام مبارک نه تراویح ثابت دي. اوس خو تراویح ثابت دي خو آیا څو رکعاته ثابت دي؟ ګران کتونکو، معجم طبرانی او بیهقي شریف دا حدیث مبارک را نقل کړی دی او دغه حدیث مبارک راوی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مبارک دی. دا مبارک فرمایي چې نبی علیه صلات وسلام مبارک په میاشت رمضان کې د وتر نه علاوه 6 رکعاته تراویح مونځ کړی دی. نو په دغه حدیث کې موږ تاسو ته دا خبره معلومه شوه او دا خبره ثابت شوه چې د نبی علیه صلات وسلام مبارک نام په میاشت رمضان کې تراویح ثابت دي او هغه 6 رکعاته. او په دې باندې اجماع امت ته د څلورو خلفاو په دې باندې اجماع وا. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک دغه 6 رکعاته تراویح په جمع باندې کړي دي، ځکه چې ډیر صحابه به هغه کتل چې کله جمعه ته راغی صحابه به ټولګي ځان له ولاړو، چا به تیزې کولې، چا به کلاره کولې، چا به څنګه کولې. نو بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک دغه صحابه را جمع کړل او هغه چې دی ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه مبارک د پسې په اقتدا کې ودرول او د دوی دغه د جمع د تراویح چې دا یو ټولګی شولو. او دغه سلسله چې بیا حضرت عثمان غنی رضی الله عنه مبارک او بیا حضرت علی شریف خدا رضی الله عنه مبارک په زمانه کې هم چلیدله. او د هغې نه وروسته چې کوم ائمه دي دغه ټول ائمو په دغه خبره باندې اتفاق دی چې دغه تراویح د نبی علیه صلات وسلام مبارک نه ثابت دي او 6 رکعاته ثابت دي. ګران کتونکو، کم خلک چې د 8 رکعاتو د تراویح په باره کې حدیث وایي، هغه حدیث د عایشې مبارک نه پوښتنه شوې ده چې نبی علیه صلات وسلام مبارک په شپه کې ولاړه 100 رکعاته کوله. دا پوښتنه دې نه ده شوې چې په رمضان کې به ولاړه 100 رکعاته کوله، یعنی په شپه کې به نبی علیه صلات وسلام مبارک ولاړه 100 رکعاته کوله. نو عایشې مبارک ورته فرمایلی دي چې نبی علیه صلات وسلام مبارک په شپه کې ولاړه 11 رکعاته کوله. یعنی د رمضان نه سوا نور شپې صرف دا نه چې په رمضان کې شپې وي، د رمضان نه سوا په 11 میاشتو کې شپې وي. نو یعنی عایشې مبارک ورته فرمایلی چې نبی علیه صلات وسلام مبارک په شپه کې ولاړه 11 رکعاته کوله. چې علما او محدثین دغه حدیث په تشریح کې لیکي چې په دغه ولاړه کې مراد د نبی علیه صلات وسلام مبارک 8 رکعاته تهجد دي او 3 رکعاته وتر واجب دي. دغه حدیث دوی پیش کوي چې د نبی علیه صلات وسلام مبارک نه 8 رکعاته تراویح ثابت دي. بالکل دغه تراویح د نبی علیه صلات وسلام مبارک نه ثابت دي خو 6 رکعاته ثابت دي. د دې نه سوا د نبی علیه صلات وسلام مبارک نه 8 رکعاته یا 12 رکعاته نه دي ثابت. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.